ډیره مننه شاهین صاحب چې تل له بي بي سي سره خبرې کوي. په پیل کې خو راته ووایاست چې دا څو ورځې تاسو پرله پسې خبرې سره وکړلې، دا خبرې چې وځنډېدې او بیرته پیل شوې، عمده لامل یې څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا خبرې اوږدې شولې او لامل یې هم دا و چې د مقابل لوري داسې غوښتنې وې چې غیر عملي وي او دوهم دا چې په هغه اصرار کوو. دریم ټکی دا و چې موږ خپله هم غوښتنې درلودلې، منطقي غوښتنې هم درلودلې چې هغه باید په متن کې شامل شوی وي. نو دې باندې توافق ته نه رسېدو. او د دوی غوښتنې چې هغه اصلي غوښتنې، تاسو خو په ټول مذاکراتو کې د 15 ورځې هغه اصلي غوښتنه چې تاسو وایي د دوی ټینګار پې کاوه، څه وه د دوی په ټکو؟ یوه غوښتنه چې د ما په نظر باندې غیر عملي وه او هغه دوی ته راجع کېدله، دا وه چې باید د پاکستان داخل کې داسې امنیتي پیښه ونه شي. نو دا خو د دوی هېواد ده او مسؤلیت هم د دوی ده. افغانستان څنګه کولی شي چې یو بل هېواد کې د هغوی د امنیت مسؤلیت په غاړه باندې واخلي؟ نو دا داسې د ما په نظر باندې غیر عملي او غیر منطقي وه. او ستاسې له اړخه غوښتنه څه وه له دوی؟ زموږ دا وه چې د افغانستان حریم نقص نشي او بل دا چې په پاکستان کې داعش او یا نور ډلې وسلوالې ډلې د افغانستان خلاف هغوی دوی حمایت یې ونه کړي او پرې نه ږدي چې پاکستان خاوره د افغانستان په خلاف استعمال کړي. او دغه دواړه ستاسې غوښتنې او هم د دوی غوښتنه چې دوی یې کوي د پاکستان لوري، دا په دغه وروستۍ اعلامیه کې چې منځګړو خپره کړې او ستاسې ویان مجاهد صاحب هم خپره کړې، په هغې کې یادونه نه ده شوې، ولې نه دي راغلي؟ عموما داسې په عناوینو کې خو شوې ده، هغه به هغه وخت کې کېږي چې موږ نهایي فیصلې ته ورسېږو. نو اوس د بحث لپاره داسې چې په دې باندې کې بحث کېږي دغه یادونه شوې ده. ښه، او دا چې لارې باندې دي تیر دوحه کې چې کله خبرې شوې، زما په زړه دي تاسو موږ ته ویلي وو چې دوی ژمنه کړې وه چې لارې به خلاصي، هلته دواړو خواو ته زرګونه لارې ولاړې دي، کډوال هم ایسار دي. ولې په اعلامیه کې د لارو د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل شول که دې نتیجې ته نه یې رسېدلي؟ دا غوښتنه خو موږ دوی نه کړې ده او لاره د دوی لخوا بنده شوې ده، د موږ لخوا نه ده شوې. لکن موږ غوښتنه کړې ده چې دا تورخم معبر دا باید خلاص وي، تجارت او سیاست سره جلا وي. خو د دوی ځواب څه و؟ عام ولس او تجاران دواړو خواو ته دا باید قرباني نه وي. نو بیا د دوی ځواب څه و شاهین صاحب؟ موقف ده د دوی ځواب څه و درته چې تاسو دا غوښتنه کوله چې ولې خلاصوي نه یا تړي له نورو مذاکراتو پورې؟ نو دا خو دوی په دوحه کې هم چې هلته خبرې وسولې، هغه وخت کې وعده یې کړې وه، دا شفاهي وعده یې کړې وه چې خلاصوو به یې. نو وروسته بیا تر اوسه پورې تاسو وینئ چې نه ده خلاصوو. په دغه اعلامیه کې شاهین صاحب یوازې دا ویل شوي دي چې د خلکو په باور، د شنونکو په باور چې اوربند به جاري ساتي او خبرو ته به ادامه ورکوي. له دې ورخوا ډېر څه په اعلامیه کې نشته، په دې معنی چې په نورو خبرو کې تاسې په توافق ته نه یې رسېدلي؟ نه، بحث خو پې سوی ده او داسې چې 15 ساعته 14 ساعته په هر ټکي باندې په ساعتونو بحث سوی ده، لکن نهایي ته د توافقنامې چې هغه ته امضا شي دې ته نه وي رسېدلي. نو په همدې اساس باندې عناوین یې هلته ذکر شوي دي چې په کومو موضوعاتو به بحث کېږي او نورې راتلونکي پړاو ته پرېښي. نو راتلونکي پړاو کې فکر کوئ چې د لوړې کچې خلک به برخه پکې اخلي؟ فکر کوئ د وزیرانو په کچه چې توافق ته ورسېږئ؟ خو به د مشرانو فیصله وي چې څوک په آینده کې د دې دپاره وټاکي او د دواړو خواو به فیصله وي چې په کومه کچه
اطلاع راولېږي. او لږ په لنډو کې دا راته ووایي چې کله تاسو هلته په استانبول کې سره خبرې کولې آیا خبرې مو توندېدلې خپل منځ کې یو بل مو سره لیده ډوډۍ مو یو ځای خوړله په میز سره کېناستئ که داسې نه و؟ ډوډۍ هم خوړلې ده او کله کله مخامخ شوي خبرې مو هم کړې دي. هر یو په خپل موقف ولاړو او دلایل یې وړاندې کول او د خپل موقف په هکله. نو طبعا کله کله داسې خبرې خو راځي. داسې شوي دي په وروستیو ورځ موږ ته داسې ریپورټونه را رسېدل په 4مه ورځ چې خبرې ستاسو د دواړو اړخونو ترمنځ توندې شوې او هر یو پر خپل دریځ باندې ټینګار کوو، له همدې امله خبرې بې پایلې شوې او د دفاع وزیر د پاکستان او د اطلاعاتو وزیر هم اعلامیې خپرې کړې. اصل مذاکرات دا دي راکړه ورکړه ده، معقول دریځ ده. نو څوک چې مذاکراتو ته راځي هغه باید مخکې په دې پوه وي چې مقابل لوري ته به یو څه ورکوم او څه به ترې اخلم. که چېرې داسې وي چې غوښتنې راوړي او په هغو باندې اصرار کوي او د مقابل لوري د هغه معقولې غوښتنې په نظر کې نه نیسي، دا مذاکرات نه دي او بیا هلته هم نه رسېږي. نو کله کله یو ځل دغسې چې هره خوا د دوی خوا خصوصا په خپلو غوښتنو ټینګه ولاړه وه، هغه د موږ په نظر باندې معقولې نه وي. نو داسې یو پېښه سوې وه ده او هغه جواب ورکړه.